اوس دغه کلا چې زه پکې ولاړ یم سوونه کاله قدامت لري او په بېلابېلو دورو کې د مبارزې او د مقاومت تود سنګر پاتې شوی دی. نن راغلی یم د کونړ پشد کلا ته. سوونه کاله مخکې چې کله اسکندر مقدوني د هغې هغه فتحې وي هغه هم دلته راغلی او دغه قرارګاه کې یوه دمه کړې ده. مغولو هم پکې دغه کړی وخت تېر کړی مغولو پکې وخت تېر دا دیوالونه دي تقریبا دغه 200 کاله وروسته اوس دغه دیوالونه په دې حال دی هغه د چا خبره چې ښه منډې پې وهل کېږي نو بس اردن یې لرل هغې ته پیرهداران وختلو دلته چا دغه نه شو کولی روسان هم په دې ځای کامیاب نه شو تنظیمونه هم کامیاب نه شو ځکه چې یو خو دې ډېر ته سیند دی شمال ته او جنوب ته چې زموږ دا وار ډاک دی چې دغه برج دی دلته مثلا ساتونکي ناست دي دغه دفاعي سیستم لپاره دغه ځای دی تر څو د دغه قلا دفاع ورباندې وکړي. چې دې ځای نه انداز کېږي دې ځای نه کېږي نو هغه قلا به دی ته خبر ورکوو نو دی به بیا دغه کوله هغه ځایونه ایستله. دا تخت بیا د څه لپاره و؟ دا پاچا پې کېناسته که نه ته راځه زه به د دې باچاهۍ تخت ته ور وخېږم. دا دیوالونه چې وو لکه چې موټر پې تله لکه سړک په مثال باندې دا دیوالونو پلنوالی دومره و چې موټر پې ته سلامونه درنو لیدونکو. افغانستان کونړ او د افغانستان هره سیمه داسې یوه سیمه ده چې تر شا ډېر اوږده تاریخي مخینه لري او هر ځای د مبارزې تود سنګر پاتې شوی. نن د کونړ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې دغه سیمه او بالخصوص دغه کلا چې زه پکې ولاړ یم سوونه کاله قدامت لري او په بېلابېلو دورو کې د مبارزې او د مقاومت تود سنګر پاتې شوی دی. نن راغلی یم د کونړ پشد کلا ته. دغه کلا بنن راسپړو د دغه د تاریخ اړوند به پوهیږو چې دغه کلا څه وخت جوړه شوې ده. دغه کلا کې دلته څوک اوسېدلي دي د چا نظامي قرارګاه پاتې شوې ده. پشد کلي کې یم او دلته مې څنګ ته د پشد کلي یو مخور مشر پاچا صاحب صابر څنګ ته ولاړ دی. له ده سره به د دغه کلا په قدامت او په تاریخي مخینه باندې غږېږو. پاچا صاحب په پیل کې خو ستړی مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسې، سلامت اوسې، تاسې په خیر راغلئ، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. خیر اوسې، ډېره مننه پاچا صاحب. خوشحاله یم چې نن تا سره د دغه کلا په تاریخ باندې غږېږم. په پیل کې راته دا وویوه چې ستاسې د معلوماتو په اساس تقریبا څومره وخت کېږي چې دغه کلا جوړه شوې؟ دې کلا د جوړېدي خو ډېر وخت کېږي چې ډېر وخت جوړه شوې ده که نه. خو چې کله ما ته دا قصه وکړه چې سید مصطفی بابا دې خلکو راوستل دې خلکو نو د هغه وخت نه زموږ دور حکومت دلته شروع شوی دی. بیا پسې زامن خو یو زوی او اولاد یې اخره سید محمود پاچا ته پاتې شوی ده که نه پاچاهت نو هغه پکې و. بیا د هغه نه وروسته چې هغه امیر عبدالرحمن خان فرار کړ که نه نو بیا دا پاتې شو، دا ملک بیا همداسې پاتې شو که نه بیا دغه پاتې شو. بیا امیر عبدالرحمن خان خو وفات شو، بیا دغه راغی امیر حبیب الله خان. بیا بېرته دی ملک ټول بدر چې څوک یې بدر کړي وو که نه دې ملک نه او ټول افغانستان هغې ټول لا وغوښتل معافي ورته وکړه، معافي اعلان کړله. نو دې کې سید محمود پاچا هم راغی. بیا په چپرهل بېرته وطن ته راغی. بېرته وطن ته راغی. بیا چپرهل ورته میرزا عظیم قلعه ورته ویل ولسوالي پکې ده اوس هم تاسو په ورغلي به شاید لیدلي به مې هغې کې دیره وو. په هغې کې دیره وو د وطن اجازت یې ورته ونه. زما خپل نیکه چې دی د پلار محمود پاچا ته قرباسي یم زما د پلار خپل نیکه دی نو د هغه قبر همالته دی، هغه پکې هلته وفات شوی دی. نو بیا چې هغه کله دغه شو بیا د هغه یو زوی سید محمد پاچا ته وایي برګډ پاچا باندې مشهور و. هغه وخت کې برګډ و نو هغه بیا برګډ مقرر کړ حبیب الله خان او هغې وکړو ډېر. بیا چې هغه کله مړ شو بېرته ژوند باندې ډېر دغه ورته وکړ سید محمود پاچا خو اجازت یې ورنه کړ کونړ ته د راتلو.
هملته هلته وفات شو بیا وصیت کړی چې زما مړی بیا چې مړی وله بیا الله خان راوړ دلته هغه ګنبده کوم لیدلي که فکر دي اوس دلته دفن او دلته دفن دی ګنبده کې قبر دی قبر هم راته معلوم دی هر شی راته معلوم هلته دفن دی که نه په ګنبده مړی وله راوړ بیا هغه هلته اوسېدل بیا چې کله دا بیلګټ پاچا تقاوت شو بل بیا حکومت سجاخې لانجې واچولې زم بېرته کونړ ته بیا اجازت ورکړه راغی کونړ ته نو کونړ کې بس بیا د هغه وخت نه همداسې اوسېږو ډېره ښه ده تقریبا تاسې ته به دا معلومات دي داسې په عددي ډول باندې څومره کلونه به کېږي چې دغه کلا جوړه شوې ده یاره دې کلا ډېر پخوا دی خو د سید محمود پاچا همدغلته حکومت کړی همدغه خاورو ډېرې یې هغلته همدغه خاورو دا د لوی تخت شان و زمونږ په یادداشت ځکه زم د یو اویا کالو عمر یم دغه تخت باندې حکومت کړی دغلته مخکې دا سونه تبېله وایي دا باج پکې خلکو عادي راسره کړی دغه تبېله وه د دې کلا نه ګرد چاپېر حوض و دن به د شپې نظامي دغه خو داسې وي چې هغه خو په هغه وخت کې خو داسې دغه نه و که نه نور داسې دغه نه و نو د دې نه ګرد چاپېر دغه کړی و دا حوض کړی اوس هم هغه نمونې شته دی که نه ټولې علاقې مربوط د دې کلا وې که نه دغه کلا خو اوس هم ډېره غټه ده دغه څومره ځمکه کې جوړه شوې ده او دغه دیوالونه هم ډېر پلن ښکاري دا د هغه وخت سره د دغې دیوالونو پلنوالی څومره و دا خو تقریبا 2.5 متره دیوال دی په سور باندې که نه او اوږدوالی خو یې ډېرو دا خو لږ خراب شوله تخریب شوله د انقلاب کې ډېره زیاته که نه یعنې ټانکونو ویشتل هم خاوره یې ترې اړولې که نه او دې کې بیا دا بله قلا وه دا قلا وه پکې د دې قلا په دې منځ کې دا پخوانۍ د دې ملګرې قلا ده اول ته تختو که نه نو دا ډېر وخت قلا ده خو خړو باندې شوې وه په پلانو په غو باندې کړې ده انسانانو کار دا نه و که نه او سید محمود پاچا یوه قلا بیا هلته هم شروع کړې اوس پکې مونږ هدیره جوړه کړې ده دې ته مونږ بله قلا ویل اوس دا خلک پیړه قلا وایي دا نور خلک پرې راغلي زمونږ د دې خپل کلي نومونه هم بدل کړي دي چې مونږ به په څه نومونه پېژاندل اوس ورته ځای هغه نومونه نه وایي که نه اوس ورته دوی خپل نومونه پرېښوستي دي و نو هغې ته به مونږ پلانه قلا ویل نو هغه هغه د دې نه هم پلانه وه خو هغه دغه نه دی شوی هغه سر ته نه ورسېدلي پاچا صاحب ځینې خلک داسې وایي چې دغه دیوالونه دومره پلن وو چې دې باندې به اوښان یا همسونه به د دې دیوالونو په سر خود 2 متره 2.5 متره دیوال چې وي خو په هغې باندې خو هر شی تللی شي نو 2.5 متره لارې دي او اوښان او دغه پرې ځي ورته تلل پرې و که بیا د روسانو په وخت کې کله چې روسان دلته راغله وطن ته وطن اشغال که دغه کلا بیا د چا سره وه د روس کلا بیا هم د دې حکومت سره وه حکومت په دغه کې ولته پوستې پرتې وې دې برجونو کې پوستې وې فعالې وې نه هغه درې سرې کې پوسته وه چې څه د کلي ته به څه دغه وو که نه نو هغه درې سرې ته به هم خبر ورکوه هغې به هم شته او د روسانو وخت کې دا حکومت سره دا حکومت سره حکومت سره بیا حکومت سره چې کله وه په وړاندې خلکو دلته دې کلا باندې جنګونه وکړل او ډېر زیات جنګونه یې کړي دي ډېر زیات جنګونه یې پرې کړي ډېر زیات جنګونه یې پرې کولو او داسې م ویل کېږي چې هر وخت کله په کونړ باندې جنګ راغلی دغه کلا د مبارزې وروستی سنګر پاتې شوی ټول قوت هم دلته ډېر پیاده محمد خان شپې کړي دي دا خو د دې کلي نه ګر چاپېر او دیوال چاپېر شو هغه سید محمود پاچا چاپېر کړی دا ټول کلی چې کوم ځای که نه هغه وخت کې په کونړ کې غټ کلی دا دی پشت خو دې پشت نه ګر چاپېر قلا و 2 دروازې پکې زما یادېږي چې یوه د ډاک دروازه یوه مونږ ورته خیله ویل چې د کوم ځای نه رالمه 2 دروازې روغې زما پکې یادېږي او نورې دروازې هم لرلې خو خراب شوې وې که نه یوه دروازه دغه ځای سم لرله د دې هلکانو د کور سره دغه کور دی دغلته هم لرله روغې دروازې لرلې او دا چې به د شپې بندې شوې او بس برجونه یې لرل هغې ته به پیرهداران وختل او دلته چا دغه نه شو کولی روسان هم په دې ځای کامیاب نه شو تنظیمونه هم کامیاب نه شو ځکه چې یو خو دې ځای ته سیند دی شمال ته او جنوب ته چې زموږ دا وار ډاک دی دا کورونه مورونه خو اوس وروسته سر شوي دي روسانو د اشغال نه وروسته سر شوي دا کورونه مورونه یو هم نه نو دا ډاګو اول ډاګو په دې څوک راتلی نو شو هغه ځای نه دا شکو یا په اوانونو ولو چې به رال نو ډېر زیات به دغه کېدل پکې خرابېدل پکې که نه راتلل به مو که نه کامیاب شوي پرې نه دي تقریبا 1.5 سل 200 ملیشو خو په هغې باندې دغه نه دی شوی اوس یې پرې نه دی شوی خو خلکو اتفاق او اتحاد هم و ډېره ښه ده ما داسې اورېدلي دي پاچا صاحب د دغه کلا اړوند چې دغه سوونه کاله مخکې چې کله اسکندر مقدوني
د هغې هغه فتحې وي هغه هم دلته راغلی او دغه قرارګاه کې یوه دمه کړې ده. دا خو ډېره پخوانۍ قلعه ده خو دغونه تاریخ یې ماته نه معلوم و دروغ نه شو ویلی کېږم سپینه ده خو د مغولو هم پکې دغه کړی وخت تېر کړی مغولو پکې وخت تېر کړی دی لکه چې ټول هند که نه وخت مغولو پکې وخت تېر کړی دی. موږ به د ملګرو ته دغه دیوال وښایو کاکا ته خو به نه شې ښتی ته همدلته ودرېږه موږ به دې دیوال ته ورپورته شو بېرته راځو تاسې راځه ته راځه قلار راځه ملګرو دغه برج دی دغه د دې کلاوو څو برجونه درلودل دغه یو برج دی چې دلته به د دې په کلا ساتنه کېده د دې لخوا دا دیوالونه دي که نه ښه دا دیوالونه دي تقریبا دغه 200 کاله وروسته اوس دغه دیوالونه په دې حال دی هغه د چا خبره چې ښه منډې پې وهل کېږي نو اوس تقریبا 2 متره اوږدوالی خو اوس هم لري که نه 2 متره سور خو اوس هم لري نو دا به په لومړیو کې څومره و ځکه سوونه کاله ووته او حتما د دې دغه ډېر نه پاتې کېږي بارانونه کېږي هر ډول حالات راځي جنګونه کېږي او دغه کلا باندې جنګونه هم ډېر زیات شوي دي ډېره ځپل شوې ده دا د دې کلا دیوالونه دي ملګرو چې اوس هم پې کرکټ کېږي د چا خبره او دغه برجونه دي نو دغه برجونه تاسې ګورئ ملګرو اوس هم هغه داسې ښکارېږي نښې نښانې پکې ښکارېږي چې دغه برج دی دلته مثلا ساتونکي ناست دي دغه دفاعي سیستم لپاره دغه ځای دی تر څو د دغه قلا دفاع ورباندې وکړي دغه برجونه په ځای ځای تقریبا 15 یا 6 برجونه لري دغه کلا نو دیوالونه تاسې وکته د دې کلا دا یو ډېره تاریخي سیمه ده په کونړ کې 12 پاچا صاحب غږ وکړو چې 12 برجه لري دغه برجونه د دې کلا د ساتنې لپاره دي. پاچا صاحب دغه خو اوس هم دومره پلن دي دا دیوالونه چې داسې ښه تیزه منډه پې وهلی شي انسان نه خو دا هلته پرې درېږي خو دا ډېره موده خټه ده د خټې عمر خو ډېر زیات دی که نه بل شي خو دونه نه ټینګېږي هېڅ شي هم نه ټینګېږي او دا خو پخه خټه شوې ده دا خو تاریخي ځای دی او پاچا صاحب او باید دغه موږ وساتو دا باید ضایع نه شي د دې ساتنې لپاره چا کوم اقدام کړی دی یا دلته راغلي د دې تاریخ د راژوندي کېدو لپاره والله خلک خو ډېر راځي خو هسې بس برای نام راځي او دا بیا داسې چل شوی دی چې دا 2 قلاګانې چې یوه ته دا ما یاده کړه یوه ته کوزه مونږ چې په کوزه هدیره ساده کړې ده دا چې کله سید محمود پاچا وفات شو زوی بېرته راغی پشت ته برګډ پاچا سید محمد نوم یې برګډ پاچا باندې مشهور و نو هغه چې بېرته راغی نو دا 2 قلاګانې او دلته ځمکه او جایداد دا بیا بېرته هغه تقاوت کې اخیستي د پلار په تقاوت کې اخیستي دي نو اوس دا خلک زورور شان دي څوک وایي زموږ دی څوک وایي زموږ دی اوس دغه کلا کې اوسېږي څوک او اوس دې کلا کې مختلف خلک اوسېږي هم زموږ د ترونو زامنو اچولي دي چې په خولې ورته وایي دلته ورشه پیسې ټکې به هم ترې وړي خو هغه هم نشي لوپر شان تر زامن دي ډېر روغ نه و که نه هغه صحیح سړي ځینې دي اخیستي که نه او صحیح سړي ځینې دي اخیستي اوس کوم ډېرې برخې دغه کلا شړې پرتې دي که نه ډېرې برخې شړې پرتې دي دا ټولې شړې وي خو بس دې کې دا خلک دې پکې اوسېږي نو سرپناه د خلکو نشته دی دومره جنګونه پې شوي دي بېلابېلو حکومتونو کې دلته په دې کلا باندې جنګونه شوي حتما دغه دیوالونه به هم ډېر په توپونو په راکېټونو ویشتل شوي راکېټونو په هېڅ اثر نه دی کړی خو دا په وخت مرور د وخت سره اوبه ورته ودرېدلي او بارانونه دي او طوفانونه دي او دا د دغې نه متاثره شوې ده که نه دغه نه ده د توپونو موپونو نه ده نه توپ په دې باندې اثر نه دی کړی او توپونو موپونو خو دغه خامخا ځای چې شل شي سنگ مرمر ولګوه میګام پکې راوځي چې 3 میاشتې شلي خپله دې کلا کې یې چې مثلا د جنګ کومه خاطره درته زده ده خپله خو زه په 58 کې موږ مهاجر شو 58 کې روسانو انقلاب وشو ثور کې که نه او موږ بیا په 58 کې لاړو او وخت کې زه عسکر وم دلته نه وم په عسکرۍ کې وم سرګاڼو کې مې عسکري و او د پیج او د ځایونو له بتو جنګونو له
خو په دې اړه بیا ته 50 کې موږ لاړو مهاجر شولو او 90 کې بیا رال نه د هجرت نه بیرته که نه 1990 او 1950 کې مهاجر شوی وم نو هغه خاطرې ماترې مې په خپله اندېدلې هغه وخت کې بیا دې ملیشو ته وطن پرست ویلې که ملیشه په نوم مې ورته نه شو ویلې جنګ بیا رسېدو ته ویل موږ وطن پرست یو هغه بیا وروسته کار پېښ شو چې اوس روسان رال او ببرک سره او دغه هم راغی نو بیا ښکاره شوله خبره که نه نو بیا خبره ښکاره شوله دغه هغه وخت کې زه نه وم نو دغه جنګونه مې د دې قلا نه یادېږي که نه وا دا پوستې وې او نه هغه درې سره نه بوټي پکې هغه غرونه نه هغه غره بوټي دغه ډېره مهمه پوسته ده پشد دپاره نه هغه مخامخ دغې راخلي هغه که دغه ډېره مهمه پوسته وه د دغه دپاره که نو د دې قلا سې هم کومک کوو د کلي سې هم کومک کوو بیا بېرته د هغه ځای نه ویل چې دې ځای نه انداز کېږي دې ځای نه کېږي نو هغه قلا به دوی ته خبر ورکوو نو دوی به بیا دغه کوله هغه ځایونه ایشتله پشد هم له دغه درې سرې دې خوا ته شروع کېږي که نه پشد خوا پلو دی پشد خوا تاڼۍ ورته ویل خو هغه هم اوس ټانګوال وایي نه دلته سایز څه نشته دی که نه هغه اوس مخکې ورته دوبندي پل وایي اوس ته غازي پلچک وایي غازي پلچک دا د پشد برید دی او دا تاڼه چې دا کیمپ چې کوم دی کیمپ به لیدلې دغه کیمپ نه شروع کېږي پشد حد خو د هغه ځای نه شروع خوانې حد یې دغه دی ډېره مننه جي صاحب مفصل را سره وغږېدې د پشد په تاریخي کلا په دې هیله چې لیدونکي هم دغه تا چې کوم تخت یاد کو چې ګرد تخت و دلته دغه راوړه دې کمره کې دا د خاورې تخت دا بله قلا وه دا پکې بله قلا وه دا قلا وه خو دا ځایونه نور ترمیم شوي دي چې څوک پکې دی ډېره دی که نه او دا زاړه اثارونه پاتې دي دا دیوالونه ډېره مننه دې نه هم قلا چاپېر وه دې تخت نه هم قلا چاپېر وه دې نه بیل دیوال دا دیوالونه دي که نه ته وګورې دا دیوالونه دي دې نه قلا چاپېر دا تخت بیا د څه دپاره و دا پاچا پې کېناسته که نه دا د باچاهۍ تخت و تخت و که نه حکومتداري دغه ځای نه کوله د باچاهۍ تخت ته به هم لږ سر ورښکاره کړو ته راځه پاچا صاحب ښه دغه بیا داسې سیمه ییزه پاچاهي به وه نو مقصد سیمه ییزه پاچاهي وه دا دغه نه نیولې د اسمار نه نیولې وه دا د اډې صاحب پورې دا مالیه او هر څه د په لاس باندې حکومت او حکومتداري د دې د قومندې لاندې د دې ځای د قومندې لاندې ټولو هر څه به دی راخیستل او خدمت به هم دی کوو بېرته او دا خو ډېره کمه نه م وه که نه زه به ته راځه زه به د دې باچاهۍ تخت ته ور وخېږم چې وګورو ښه ملګرو دا د سید محمود پاچا د باچاهۍ تخت و چې تر ډېرې سیمو پورې د سیمه ییزه باچاهي وه او له خلکو به یې غنیمتونه او همدارنګه مالیات راټولول نو کله چې به خلکو دلته راوړل دغه کلا د دې مرکزي ځای و په دغه کلا کې بیا دغه تخت چې اوس یو څه تخریب شوی دی له خټو جوړ دی دغه تخت د سید محمود پاچا د پاچاهۍ تخت و دلته به ناست و نو پخوا دغه د باچاهۍ تخونه و اوس د سید محمود پاچا صاحب د باچاهۍ په تخت باندې موږ ولاړ یو او نور څوک نشته درنو ملګرو دا د سید محمود پاچا د باچاهۍ تخت و چې کله ژوندی و اوس راځئ چې لاړ شو د سید محمود پاچا اوسني کور ته چې اوسنی کور یې څنګه دی پخوانی کور خو دغه و چې تخت پکې د باچاهۍ شته دی دلته به هر ډول خلک به دلته به د ساتونکي و دلته به د خدمتګاران و دغه د باچاهۍ تخت دی اوس یې ګورستان ته ورځو اوس په قبر کې دی خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي اوس ځو ګورو چې دغه لویه تاریخي کلا او دا دومره باچاهي ترې پاتې شوي هغه سړی اوس چیرته دی
ملګرو دا بله کلا ده، دا هم د سید محمود پاچا کلا وه، دې ته پلنه کلا وایي. ښه دا دیوالونه وو. دا دیوالونه زموږ مخکې ښه وو، دا دا کنډونه پکې داسې نه وو، دا دیوالونه چې وو لکه چې موټر پرې تله، لکه سړک په مثال باندې. دا دیوالونو پلنوالی دومره وو چې موټر پرې ته موټر پرې ته جیپ یا دغه داسې موټر پرې ته دا خو بیا رښتیا هم پلنه کلا ده. او دې ته پلنه کلا ویل لکه هغې ته بره اوس هغې ته پیړه کلا ده صاحبي ووایي، او دې ته موږ دا خو زموږ هدیره ده، دا موږ دې ته اوس څه نوم وایي؟ درې هدیرې موږ ته پیړه کلا وایي اوس هم. او خو دا زموږ خپله هدیره ساده کړې ده دا پکې که نه. اوس پکې هدیره ده. او دا هم پکې هدیره ساده کړې ده. او هغه ډډه لا همداسې پرته ده. دا کلا د دې ځای نه چاپېر دی، د دې ځای نه دا اندا کلي حد اندا دی، اندا ناڅاپۍ واله یې نه دې ته ناڅاپۍ واله وایي. د دې ځای نه شروع ده کر چاپېر د کلا چاپېر او نه هغه ځای نه هغه وران دغه یې نه هغه چنډه چې ولاړه ده دیواله دغه سید محمود پاچا اصلي د اوسېدانې کور دا و، د شپې کور یې دا و، هغلته راته هلته یو امام هم درلوده دا هغه وخت. بیا د دې ټول کلي نه داسې یو دیوال چاپېر و. ټول کلي نه اوچت دیوال چاپېر و، دروازه یې دې ځای کې و، دې ته بیا ډاک دروازه ویل ده. دا پل نه دی، دا پل و، دې پل نه چې به ننوتې دلته دا دروازه زما روغه یادېږي. برج مو پی که نه پاس پې برج مو دې ته بیا ډاک دا زما روغه یادېږي او مې هغه روغه یادېږي. ټول کلي نه دا قلا چاپېر و، ټول کلي نه. دغه ملګرو تاسې خو دغه ګورئ، له دې ځایه دغه به څومره تخریب شوی که نه، له دې ځایه دغه دیوال دی تقریبا داسې ګوره شپږ قدمونه خو پرې اوس اخیستل کېږي چې دا اوس کم پاتې دی، تر دغه ساحو پورې و چې موټر پې ځینو دغومره دیوالونه و د کلاګانو. دا به جوړ شوي په شي وو پاچا صاحب؟ په پلانو باندې جوړ کړي وو، په هغه باندې انسانانو دا کار په کم وخت کې نه شي کولی. خو هغه وخت نه وه، به یو باچاهتونه هم داسې چې په کارونو باندې دیوالې چینې چا والې انسانانو والې و چې پلار به بوډا شو، زوی به زلمی شو، پلار به زوی به ورغی، بیا به پلار را پرېښوسته. دیوالې چین تاریخ دا دی. روسانو لیزر شواګان استعمال کړي، د هغې نه وروسته که نه بیا دغه وکړو چې یاره بس دا دیوال به دیوال یو سوال یې 200 کیلومیټره دی او ښه معلومات به تا ته وي. نور او بیا چې بیا کله بیا پلار زوړ شو نو زوی به بېګار له چې ورغی نو پلار بیا له را پرېښوست. هغې د زړېدا پورې به پکې کار کوو، زړېدو پورې به پکې کار کوو. خو همدغه دغه داسې وسایل خو نه وو لکه دا اوس چې نن راول او دغه راول، همدغه غټو غټو پلانو سیستم وو، پلانو او اسونو د دې سیستم وو که نه. اوس د پاچا صاحب ارامګاه وروستی ارامګاه یې همدلته چې نږدې ده چېرته؟ همدغه ځای کې دی. همدغه ځای کې دا خو برج دی کلا که نه؟ دا برج دی، نه هغه ځای کې برج وي، نه هغه ځای کې برج دی، نه هغه ځای کې برج وي، نه هغه برج دی، نه هغه ځای کې برج وي. پاچا صاحب زو د پاچا صاحب ارامګاه پورې. درنو ملګرو، دا د سید محمود پاچا چې موږ دغه ټوله خپرونه د هغې په کیسو او د هغې په تاریخ باندې وغږېدو، دغه یې وروستی ارامګاه ده او دغه یې وروستی کور دی. دا د هغې قبر دی، دا یې قبر دی. ښه دا خوا او شا یې ټول خپلوان دي که نه؟ دغه مزار هم کله جوړ کړی چې صاحب پې؟ دا مزار خو دا خو ګمبز وه، د دې بېل تاریخ دی. څنګه چې پخوا دغه و نو دې ته میر احمدان غوث ویل. دا به د احمدان نه یو بزرګ سړی راته د ایران نه وایي که نه، او داسې به راته او بیا دې ځای کې اوله دې خلکو یو جومات هست دې لاندې ځای کې دا شین شان چمن کې دی جومات زما یادېږي. او دا یو ګمبز وه. دا له مخکې نه ده؟ او دا خو سلګونه کاله تاریخ دا هم لري.
نو دې ته هغه ویو نو بیا دا پشد نوم هم داسې وایي چې بیا چې دا راغل ته د خلکو جومات ساس کړی و د هغې ولو ساس کړی و نو بیا ورته ویلو چې یاره بهشت که نه ایراني دغه ده که نه فارسي ده بهشت نه راپشد شوی دی بهشت څه معنا لري؟ ډېر ښه ایراني فارسي ده که نه بهشت که نه نو بیا د هغه اوس پشد شوی دی د هغې نه د هغې داسې تاریخ داسې وایي چې د هغې نه دا پشد شو که نه دا بهشت نه پشد شو که نه زه ډېره ښه ده ډېره مننه پاچا صاحب کور د ودان په اخره کې به یوه دعا وکړو پاچا صاحب ته او زموږ خپرونه به په همدغه ځای باندې راټوله شي په دې هیله چې یو څه تاریخي معلومات مو ترلاسه کړي